السلام علیکم، وخت مو په خیر. پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. عارف وزیر شهید شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی عارف وزیر تر 3 ساعته جراحي عملیات وروسته شهید شو. عارف وزیر ساعت وړاندې په اسلام آباد کې په یوه روغتون کې ساه ورکړه. عارف وزیر پرون مازدیګر د جنوبي وزیرستان په مرکز واټن کې برید شوی و چې د تېرې شپې راهیسې بېلابېلو روغتونونو ته یوړل شو، خو په وروستیو کې شهید شو. تر اوسه کومې وسلوال ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د پی ټي ایم غړي وایي چې عارف وزیر هم د پاکستاني ریاست له لوري په شهادت رسېدلی دی. د پی ټي ایم غړي وایي د علي وزیر او عارف وزیر د کورنۍ د 15م غړی دی چې شهید کیږي. د پښتو شو چینل ګرانو مینوالو، زموږ ویډیو شیر او لایک کړئ. د عارف وزیر تازه نور معلومات به تاسو سره شریکوو. مننه.